ته دا وخورې یو دانه نه یو خراب خو تې وه سم خراب وه ته محمد مزید السلام علیکم وعلیکم حاجي ستړی مه شې جوړ په خیر صحت ښه دی پاپړ دې څو دی ته راشه دې خوا که نه دانګي خرڅی که دغسې په تول باندې نه دانګي کیلو څو ورکوې کیلو باندې به چېرې دغه دانګي دی دا ټول به څومره یي دغه به یا به 100 یا به 200 د 500 څو دی 503 او د 10 شپږ نو ټول تعداد به څومره یي ټول تعداد نه به څه خو به د ورځې څومره پخې هیله همدغه نه پخوم دا دومره پخې دا راته وایي د ورځې څونه پاتې کېږي سل یو نیم سل څومره کله 300 کله 300 ډېرې پیسې دي دا کار نه شروع کړو راځئ پاپړ پخوئ او راوړئ دغسې ریړۍ کې اچوئ ښه ځې لږ راوخلم یو دانه ته وکړه مزه کوي که نه مم خو نه دي مم ته دا وخوره یو دانه نه یو خراب خو تې وه سم خراب وه ته محمد مزید د ورځې 300 په دې پاپړو کې پاتې کي دا ونیسه څو بچي دي 3 لورګان یو زوی ده 3 لورګان یو زوی نور مور پلار خدای مو بخښي پلار مې عمر ده مور مې ځوان دی بس مور تا سره دا د مور دعا ده دونه ګټه کوي ماشاءالله ښه دا حساب کا ماته ټول 100 روپۍ زه پیسې درکم څلور خدا دي حساب یې ټول حساب کراته خورئ تاسو وایي تا ته درکم دا مخوره راځئ نن د پاپړو تجارت وکړو سره خبر داسې ده ښه دا خو بېچاره ماته داسې صادقه ساده غوندې انسان ښکاري فکر نه کوم چې دومره 300 روپۍ په دغونه پاپړو کې وګټل شي خو غوښتنه مې څه ده غوښتنه مې دا ده چې دغسې خلکو سره چې چېرته مو لیدل ځان مه تکلیفوئ چېرته ولاړې چېرته ځې داسې خلکو په نظر کې راغل فقط یو سلام ورته وکړي د یو لسو شی چې ترې اخلي یو شلګون ورته ورکړي ډېر کار به دی ته وشي دته بچي په تمه دي چې پلار مو ریړۍ باسلې ده یو څه به ګټي او هغه به د شپې کور ته پرې سودا راوړي اوړه اخیستل دي غوړ اخیستل دي مریضي شي دا عادي خبره نه ده تاسو ته ښه معلومه ده د کور مصرف ته سره به خپل د وس او توانه کومک هم کوو او دا پاپړ به هم اخلو پاپړ والا ختم شو سوچ مو که موږ هم چې واړو که نه تر ټولو مې زیات خوښ خو دا شی مې خوښ ټول پاپړ دی د یو 200 روپو فرض کې حساب که نه دا ما ته راکړ نو ته ګټې څومره دی که نو دغه پاتې کېږي نو څونه پاتې کېږي 200 یا 300 پاتې کېږي دوه نیم سوه خو 200 روپو خو د پاپړ شو چې دا تا مصرف هم پیسو یې خپله دې اخیستې دي څونه درته پکې پاتې شوې دکې نه دونه شی نه پاتې کېږي 98 پاتې کېږي ښه او 15 نفره فامیل یو مور کوي دا پیسې تا بس کېږي چیرې بس کېږي نو بس کېدلی نو شپې چې لاړ شې خوب ښه ارامه درځي ځان نه خبر هم دی والا خلک ټول کور کې ټول ناسي بس څو منې لاس ویډیو بېرته ته پکې ویده بس بیا خو دې ګټلې ده ښه زه به 200 روپۍ درکړم او خبره ختمه 200 د پاپړ شو څونه یو نیم سل پاپړ شو زه به یو سل اضافه درکړم صحیح ده ژمي کې د څه اغستې و لرګي مرګي یار هیڅ شی مې هیڅ شی ته راکړه دا ښي لاس دې چې رښتیا وایې ولا کوم هیڅ شی کله دا دونه دا کابل سره راغلی ما سپین سوی ده بخیر ما بیخي لګولی نه ده هغه هم د یو مسلمان موږ سره غریبي هغه کې کومک کوي چې هغه یو بشکو بونګ ته ګرموي بس بوشکه بونګ خپله کور کې نه ګرموي هغه هم یو والله سړی حیران پاتې شي بخارۍ دې نشته اوسه پورې څو کاله د کابل کې کېږي ولا ډېر وخت کېږي نو کراچۍ دې په څو اخیستې وه دا خو ما څه خپله وه پخوانۍ وه دا خپله پلیسکار وم که نه خپل جوړه کړې ده هغه خو په دې باندې لارنګ هسې د ما ول که نه هغه ته لاسو جوړه په 2000 روپۍ جوړم نه د خپله غریب سړی یم
ما وسه نه لرم ها دا 500 واخله د کې 250 روپۍ واخله او نور راته په میده راک میدان نه لرم کنه میدان وای نو څه باته ته د سره اوه به مجبور نو زه ته پاپړ نو څنګه کومل میدان نه څنګه چلو کوم نشته میده تو ګوره جیب کې 100 روپۍ لري مسله کنه تو ګوره څومره چې دی هغه ما ته راکړه ځه دا څومره دي دا د سهار نه کړي دي او دا کړه او ډېرې پیسې دي که نه ښځه دا فرض که 100 روپۍ دي دا زما شو صحیح شو هغه ستا سمه ده خدای په امان صحیح شو سودا خو دې انشاءالله وشوه خفه خو نه یې ښځه خدای په نه هسې خفه ښکارې خپل حق دی دی نه ځه خدای په امان خبر وره کاکا ته راشه دلته زړه کې د څه راغله دا اوس روان شوې نه نه بیا خو هم د څه ووایه په زوره دا واخله پیسې دې واخله بېرته 100 روپۍ مې درکړي 1500 درکړي 1 2 3 4 5 پاپړ به دې ډېر واخلې پاخه کې صحیح ده او خدای پاک مو خیرات قبول کړه ما ته غریبو سره ډېر کومک وکړ په دې سي خدای پاک ته غریبو سره مو ډېر کومک وکړ څو غریبان دلته خو یو غریب دی نو خو داسې غریب دی چې زړه یې ډېر صاف صادقه مسلمان راښکاري دا به ویسې ښه په دې 1500 به فامیل ته میوه ویسې صحیح ده او لږ به پاپړ پکې زیات واچوې چې ګټه دې زیاته شي صحیح ده ښه یو څه خو راکړه یو څه خو راکړه پکې څه شی راکړې څه شی به راکړم یو څه خو راکړه دا 500 راکړې نه بل څه راکړه یو غاړه راکړه نو زه خدای په امان سلام علیکم دا به مې سي بچیو ته دې ورکړه ښه وی تړاسې نه چې بیا خرڅ کړې ها دا مخله دا دې بچیو ته ورکړه صحیح ده ځه نو الله دې مل شي خدای په امان ها څو دانې درکړمه ها دا ونیسه ها ودرېږه بس دې که دا دا واخله مکمل واخله ځه چاو چې وس رسیږي کاروبار یې ښي صدقه د مال پې نه کمیږي بله صدقه به ورته دا وښیم چې ویډیو هم در سره شریکه کړئ او زموږ د صفحه در سره خوښه کړئ تر څو پورې دغسې خلکو لاسنیوی وکړو په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله پاپړ زنده باد